مثالونه دویم باب. زما زویا که ته زما خبرې ومني او زما حکمونه په زړه کې محفوظ کړي او د عقل خبرو ته غوږ ونیسي او خپل زړه د هوښیارتیا طرف ته مایل کړي، نو بیا د پوهې طلب کوه او د حکمت دپاره په تیزه نارې ووهه. ته د دی داسې تلاش وکړه لکه د سپینو زرو چې کوي، او یا یې داسې لټون وکړه لکه چې د پټې خزانې کوي، نو بیا به ته د مالک خدای په یره باندې پوه شي او د پاک خدای علم به حاصل کړي. ځکه چې مالک خدای عقل او حکمت ورکوي او د هغه د خولې نه علم او پوهه راوځي. هغه د نیکو خلکو دپاره د عقلمندۍ خزانې ساتي. هغه د هغه چا دپاره ډال دی د چا کردار چې بېداغه وي. هغه د انصاف کوونکو د لارو ساتنه کوي او هغه د خپلو نیکو خلکو حفاظت کوي. نو ته به په دې پوه شي چې څه ښه او د انصاف او مناسب دي، او ته به د ژوند نیغه لار بیا مومې. نو ته به عقلمند شي او ستا علم او پوهه به ستا روح ته خوشحالي ورکړي. تمیز به په تا نظر ساتي او پوهه به ستا حفاظت کوي. عقل به تا د بدکاره خلکو نه ساتي او د هغوی نه چې د چا خبرې چې غلطې دي، چا چې صحیح لار پرېښې ده او په تیارو کې تلل کوي. څوک چې د خرابو کارونو په کولو خوشحالېږي او د بدعملو په شرارت خوشحالي کوي، او دغه کسان په کږو وږو سر دي او د هغوی چال چلن د ټګۍ دی. نو هغه به تا د بدکارې ښځې نه وساتي، د هغې زناکارې نه. څوک چې په خوږو خبرو تا دوکه کول غواړي، چا چې خپل د ځوانۍ د وخت خاوند پرېښی دی او خپل تړون یې هیر کړ، کم یې چې د پاک خدای په وړاندې کړی و، د هغې کور ته تلل مرګ ته دعوت دی او د هغې د کور لار د قبر لار ده. څوک چې هغې له ورشي نو هغه بیا نه را واپس کیږي او هغه بیا هیڅکله د ژوند په لاره راتلی نشي. نو بیا ته د ښو خلکو په طریقو تلل کوه او د صادقانو په لارو کې پاتې شه. نو نیکان به په ملک کې اوسیږي او بېداغه خلک به پکې پاتې کیږي. خو بدعمله به د هغه ملک نه وشړلی شي او غداران به ترې د بیخ نه ویستلی شي.